أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. دا مخکنا دا موضوع روانو دا سه کم کارونه دي یا کم اسباب دي چې د دې په وجه باندې انسان جنت ته ځي او د جهنم نه بچ کی. د الله نبی او حدیث کې د څه فرمایلی د څه خبره نشته چې تاسو د جنت د تلو ذریعہ وي او ما تاسو ته الله نبی ویني خودلې لګ او نه د یو کار شته چې هغه د جهنم نه د بچ کېدلو ذریعہ او نبی صلی الله علیه وسلم امت ته داغې نه منع نه کړی لګ هغه خپل غاړه آزاد کړی دا او الله تعالی ویلی او ان علیک الا البلاغ. نبی ستا کار صرف رسول دی بس. پاتشوا د چا منل یا د چا قبل ول دا د نبی کار نه دی، دا د الله توفیق دی چې الله یې چاله ورکه او چاله نه ورکه. نن ان شاء الله نور د سی اسباب بیانو چې هغه صحیح احادیث کې راغلي وي او کارونه آسان وي او د جنت د تلو ذریعہ جوړيږي چې الله رب العالمین موږ له توفیق راکړي او موږ جنت والا جوړ کړي. لګ یو پاغي کې حدیث د حانی دی رضی الله تعالی عنہ. حانی دا د رسول الله صحابي دی او د نبی صلی الله علیه وسلم خواله د جرګې په شکل راغلی و، د بار نه د میلمه په شکل راغلی. د په خپل د سی فرمای کله چې د الله د نبی خواله ز په جرګه کې را لبا ما ته د دې خبرې ته پوښتنه کو چې یا رسول الله ما یوجب الجنه، د سی کار کم یو کار دی، د سی کارونه کم کارونه دي چې انسان لپاره خامخا جنت لازمیږي. لګ د سی کار راته وکي و چې زو په خامخا جنت ته زما او د جهنم نه به په خامخا بچ کېږم. د الله نبی او ته دوه خبرې وخودلې او د الله د نبی طریقام د سیوا چې هر وخت کې به د هغه انسان د شان مناسب خبره کوله. لګ دی صحابي ته د الله نبی وی بس دوه کارونه وکړه خامخا به جنت ته ځي. یو کاردار حسن الکلام و اطعام الطعام. یو ته د الله نبی فرمایي خې خبرې کوا، خسته خبرې کوا. او دویم ته الله نبی فرمایي خلق له طعام ورکوا. دا دوه سکارونه دي چې د دې په وجه به تخامخه جنت ته ځي. لګ دا جمله د رسول الله د سی خبري د رسول الله هغه په خپل د الله نبی د سی فرمایي مال الله د سی خبرو توفیق را کړی دی چې زما دا خبره لنډي وي خو خبره پکې وګده پرته ایله کپلې. دا خبره دا یو خبره د رسول الله کته وو دا یو خبره واوري چې خسته خبرې کوا، بس خسته خبرو په وجه باندې به ته جنت ته ځې او د بدو خبرو په وجه باندې به ته جهنم ته ځې. اوس خسته خبرې څومره دي؟ دا ټول قرآن تا ته خسته خبره، د ټولو نه خسته خبره د لا اله الا الله کلمه ده. لګ دا د ټولو نه خسته خبره ده، نه د ټولو نه قبیحه خبره چې دا هغه شرک دی، د کفر کلمه ده. لګ خسته خبره څه شي ده؟ دسی خبره وکړه چې هغه جایز وي، دسی خبره مکوه چې هغه د جهنم د تلو ذریعہ وي، ناروا کلمه، ناروا خبره. لګ یو صحابي راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل یا رسول الله او سینی و اوجز. د الله نبی ما ته وصیت وکړه خو ما ته وصیت کې لنډواله وکړه، وګده خبر راته مکوه، زه په لنډه خبره مې پوهه کړه چې صحابه کرامو به هر یو صحابي دا سوچ کاوه چې د الله د نبی نه داسې خبرې واوري چې هغه داغه د ټول ژوند لپاره د خیر ذریعہ جوړ شي. لګ د الله نبی دې صحابي ته یو درې خبرې کوي. دې صحابي ته لن نصیحت درې خبرې دي. د ټولو نه اول خبره دا ده اذا قمت
الى الصلاة فصلی صلاة مودع. د ټولو نه اوله خبره ده نه مانځه ته چې کله ودرېږي داسې مونځ وکوه چې ته د دنیا نه د تلو والا یې ستا دا اخیرنی مونځ دی بس. او که الله د چا په زړه کې دا خبره واچوي والله دا د خشوع د مانځه دپاره د ټولو نه یو قوي ذریعه ده بس. چې سړی هر وخت کې په مانځه ودرېږي په دې زړه کې دی پته نه لګي بل مانځه ته به ته ژوندی پاتې شي کو پاتې به نه شي لږ. او دا دی خبره چې دا زما د رب سره اخیرنی په دنیا کې خبرې دي د دې نه وروسته پته نه لګي بل مانځه پته نه لګي. اول نصیحت لنډ دا دی لږ. دویمه خبره ورته د الله نبي کوي زما صحابي. دویمه خبره دا یاد ساته وَإِذَا تَكَلَّمْتَ بِكَلِمَةٍ کما خبره چې تکې زما صحابي فلا تتكلم بكلمة تعتذر منه غدا. دسی خبره مکه زما صحابي دسی خبره په ټول عمر کې مکه چې سبا داغي عذر پیش کول او باندې او جواب کول ته محتاج کیږي. ډیر خلک خبره وکي خبرې له خپل خبره ته فکر نه کوي. د الله نبی فرمایي چې خبره کې دسی خبره په ټول عمر کې مکه چې سبا د خپل خبرې عذر پیش کول. سو کوئی دا خبره دی ولی کلی ته یاره بس خیر دی زپی زما ته عذر والا خبرې مکوا بانی والا جواب والا خبرې مکوا. زما په دې جمله کې اصل کې مقصد دی لګ خسته خبره سي چې دې صحابي ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي خسته خبره د جنت د تلو ذریعہ ده. خسته خبره ده چې دې خبرې مکو مسلمانه چې سبا ته د دې جواب ته محتاج کیږي او عذر پیش کول. دریم خبره او دقه صحابي ته یو خسته دا کړی دا واجمع الياس مما في ايدي الناس. زما صحابي وصیت مې تلنداره چې د انسانانو په لاس کې چې سړي د دینه نا امید شدا سوچ مکو چې د یو چا د لاس به ماته خیر را ورسیږي. نه د چا د روپۍ ته مکوا نه د چا د مال ته مکوا نه دا یو دسی وصیت لري. کتا دا وصیت قبول کو والله د ټول انسانانو د غلامۍ نه به بچي. بس زما د خبرې اولی خبرې لبیر ترازو ده خسته خبرې زمنګ په ټول انسانانو کې او زمنګ په دې امت کې د ټولو نه خسته خبرې د چاوي د محمد صلی الله علیه وسلم. زمنګ پیغمبر چې په ټول عمر کې والله چاته کنزل نه کړي. والله زمنګ نبی په ټول عمر کې چاته رد بد نه دی ویلي. زمنګ نبی په ټول عمر کې د چا غیبت نه لیکلې. زمنګ نبی په ټول عمر کې په چا تهمت او الزام نه لګولې. اوس یو سړی مسلمان ځان ته وي او د جنت د تلو سوچ کوي ته ولې د بل مسلمان غیبت کې دا خو ډیره خطرناکه خبره ده. تا ته دا پته نشته ته چې د بل مسلمان چغلي کې مثلا زما استاد نبی رسول پاک ویل چې لا يدخل الجنه قطات. دا د چا چغلیانی چې څوک دا سړی الله جنت ته نه پریږدي. د خې خبرې نه لیکلي په دنیا کې. یو سړی دی چې هغه د بل مسلمان غیبت کوي دا مسلمان الله جنت ته نه پریږدي. یو سړی دی چې هغه بل مسلمان باندې الزام او بهتان او افترا کوي دا مسلمان الله ولی د خې خبرې په دنیا کې ولی نه کولې. خې خبرې کوي چې جنت ته دی الله پریږدي. لګ عبد الله ابن عباس چې دا د رسول الله صحابي دی ابن درید وی زه یو ځل د خواله ورلم وی دا جبه رئیستلی وا او دا جبه چوانو دای رئیستلی وا او دسی زوري پکاو د خپل جبه ته وی اے جبه خې خبرې کوا تغتنم دا بستا د قیامت پر کار راشي. لګ او بیا ته وی د شر نه جبه بند شه او ولی د قیامت پورز به د عذاب د جهنم نه بچي. بیا ته چا ویل عبد الله ابن عباس دومره لوی سړی او جبر خپل نیولې ده او دا جبر تاوی را تاوی دومره نقصان او ترسه دا ولی ویل د قیامت پورز باندې انسان ته چې څه نقصان رسیږي دا به د جبر د لاس رسیږي. ستاسو د جبر کنټرول د دې خبرې کنټرول نشته. نن جنت ته چې تلل غواړي محمد رسول الله وی خپل خبرې ریخي کوا غلط خبرې مکوله. عبد الله ابن مسعود دا د رسول الله صحابي دی او ډیر پوهه صحابي دی. نبی صلی الله علیه وسلم د په باره کې ډیر زیری ویلي. د یو ځل قسم خوري
وی بالله الذي يحلف به، وی زمانی په هغه الله قسمی چې په کوم الله باندې خلق قسم کوي، لک په کوم ذات چې خلق قسم کوي، په دغه ذات مې قسمی چې ما شیء ليس شيء في الارض احق ان يحبس، په دې مخ د زمکه باندې یو شی دسې نشته چې هغه جیل ته واچولی شي د دې جبې نه، بل شی جیل ته اچومه، د خپل جبر جیل ته واچوه. دې ته سوچ وکړه چې سمې خبرې کوي که ورانې خبرې کوي. د دې د وجې نه سلف علما ځینې خلک داسې وي چې د هغو په دې ذهن کې دا راځي چې سمې خبرې بس په چا دې باس ګرم کو که د چا دې غیبت، هغې په دې ذهن کې والله دا خبره سر راځي نه چې ګنې دا جهنم ته ما ورته رسوي. لږ زه یو مثال پیش کوم چې د هغې تا ته لږ غوندې ذهن کې په خبره سمه خبره سره کله کله به ته خو د خبرې له پروا نه ورکې، خدا به تا د جنت د تلو نه منع کوي، نه به دې پرېږدي. لږ یو عالم دی لوی نیک عمل عالم وفات شو، چا په خوب باندې ولیدو ورته ویلې الله د سره څه معامله وکړه، الله د ته څه ویل جنت ته پرېښودې که نه جنت؟ ویل په زه ولاړې ما نه مې پرېږدي جنت ته. چا ورته ویل ولې؟ هغه سړي ورته ویل ولې دې نه پرېږدي؟ ویل ما په دنیا کې یو ځل ویلې چې باران ته ډېر ضرورت دی د بندګانو، الله راته وایي زما بنده ته زما نه په دې بندګانو ښه پوهېږي چې ته باران ته ډېر ضرورت دی. لږ دې خپلې خبرې ته دې لږ سوچ وکړه، ته دې خبرې ته سوچ وکړه. تا ته ستا رب په قرآن کې وایي ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. الله فرمایي د انسان د خولې نه چې څه خبره راوځي، الله فرمایي د دې انسان د خواته تیار څوکیدار ناست دی، تا ته هر وخت کې ته چې د دې خولې نه که خیر راوباسې که ته ته شر راوباسې، که داسې خبره چې نه خیر وي او نه شر وي، هغه هم لیکي. دا خبره مې یاد ساته، که ستا دې ذهن کې دا خبره چې ماله به صرف هغه خبرې لیکي چې کم جنت د تلو کم د جهنم، نه ستا د خولې نه چې څه راوځي داسې خبره چې تا ته به ثواب هم نه، خو بیا به هم درته لیکي. ولې به یې ته لیکي؟ د قیامت په ورځ به درنه دا تپوس کوي د دې خبرې دې څه پروا څه کوله چې دا خبره دې کوله. زموږ نبی محمد صلی الله علیه وسلم د هغه په باره کې الله فرمایي زما نبی ته خو څنګه عجیبه سړی، زما نبی وایي الله وایي ولو كنت اول نه داسې وایي فبما رحمة من الله لنت لهم. زما نبی پتا باندې د الله ډیر رحم دی، څنګه د الله د لوی رحمت د وجنه صحابه سره رسول الله ډیر نرمي کوله. او بیا تعالی د الله نبی فرمایي د ډیر نرمۍ دا کېدل دا د الله رحمت دی. او بیا وایي ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. زما نبی کستا جبه سخته وي ستا زړه سخت وي دا صحابه به ستا د خوانه ټول تاسو شي ویل. په احد کې غلطي صحابه و نشوي وه، میدان کې چې رسول الله ته کوم ځای ښودلی و هغه ځای نه صحابه پاڅېدلي وو، خو د الله نبي ورته داسې نه ویلي چې دا کار تاسو ولې وکړل. بس د الله نبی ورته ویلې الی عباد الله، د الله بندگانو سما خواله راشه خیر دی چې څه شي وي. ویل که څوک په شا تللی دی ام خبره داره چې بیرته واپس شه بیا هم جنت الله درکوي، خو څه چې شي بس شوي دي. لږ دې خبرې ته لږ سوچ وکړه. صحابي راغی او رسول الله ته وایي جنت به مال الله خامخا څنګه راکوي؟ د الله نبي ورته وایي حسن الکلام، خی خبرې کوه. یو باندې چې یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم بیان کاو د الله نبی د جنت باس کاو او د جنت په باس کې یو خبره دا وکړه. ویل جنت کې داسې بنگلی دي د الله نبی وایي چې د هغې د ظاهر نه باطن ښکارېږي او د باطن نه ظاهر ښکارېږي. دا خبره چې نبی صلی الله علیه وسلم وکړه یو باندې چې وپاڅېدو ویل یا رسول الله لمن هي دا د چا به دا باغچې او دا بنگلې به د چا یې؟ د الله نبی ورته وایي دا په څه میلاویږي؟ لمن اطاب الکلام
واطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. درې خبر باندې دا خسته بنگلي ملایي. یو خبره پکې دا زمونږ چې کومه موضوع دروا، یو خبره پکې دا لمن اطاب الکلام چې د چا د خلینه خوږی پستی خبري وزیلک. خوږی خبري چې څوک کوي او د چا د خلینه خوږه خبره وزي، دقه سي خبره دسي انسان لبا الله دسي جنت کې دسي بنگله ور کوي چې دا غي د ظاهر نه په باطن خدسي بنگلي په دنیا کې نه، دا صرف د جنت خصوصیت دی لک. او دغه دویمه خبره پکې دغه خبرم ده واطعم الطعام، څوک چې طعام ور کوي. او دریمه خبره وصلى بالليل والناس نيام، یو کوم انسان چې د شپې تهجد کوي او د خلق ودی په دې کار باندې الله سلیله په جنت کې دسه بنگلي ورکي. ارزه می دا خبره کوله د مخ کنه د جنت د تلو یو خبره دار، یو سبب دار چې د چا د خلینا خوږی خبري وزي، خسته خبري وزي، غلطي خبري د خلینا نه وزي لګ. صحیح حدیث یو حدیث کې راغلی د الله نبی فرمای هغه انسان چې د کوم انسان د خلینا بدی خبري وزي، د چا د خلینا چې بد خبره وزي، هغه ته عربی کې جعزری وای. او د الله نبی وای ان الله يبغض كل جعزري جواز. د الله نبی فرمای د الله هر هغه انسان چې داغه د خلغه ګډه وړه خوځي، داغه د خلین غلطی خبري راوځي او سخزړه انسان وي، هغه ته جعزری وي. دا انسان د الله بدی شي، بس دا ته د الله بدی شي. ساده خلینه که دروغ راوتل دام بد خبره، ساده خلینه که غیبت راوخه دام بد خبره. دا د دسی انسان او دا خبر یاد ساته چې د الله بد شي والله کته جنت ته پریدي، چې ته کدسی انسان جوړ شي چې ستارف ستارتي خوخني جنت الله هغه چاله ورکي چې څوک د الله خوخي هر چاله نه ورکي لګ. داغه جعزری دی خبره ته سو دا د الله بدی شي د انسان د الله بدی شي. او په دغه حدیث کې یو دویم ټکی مرضی د الله هغه انسان هم بدی شي کوم انسان چې جواز وي. جواز په عربی کې هغه انسان ته وایي کوم انسان چې الجموع المنوع، بس صرف جمع کوي او منع کوي، بس پیسې ګټه کارته بیرته دا چل ته نه درځي چې دا د سر پاره خلک ګټي لګ. پیسې خو دې د پاره څوک نه ګټي چې صرف په بانک کې کېدا، او پیسې دې د پاره څوک نه ګټي چې زمکه پیواله، بلکې د سي انسان چې جمع کوي او لګي نه، دا د الله بدی شي، دا خسړې نه لري، دا ښه انسان نه لري. او په دغه حدیث کې یو دریم ټکی دار راغلی سخاب فی الاسواق، کوم انسان چې په بازارونو کې شور کوي هغه انسان د الله بدی شي لګ. بازار کې صحیح ضرورت توجه نه سړی زیات تلش دې کې څه ګناه نه، پیغمبران هم بازار ته تللی لګ. خو بازار کې دا شور چې څوک کوي، دا چغې چې څوک کوي، دا انسان د الله بدی شي لګ. په دغه حدیث کې یو څلورم یو خبر راغلی ده، هغه ډیر عجیبه ده. دا انسان هم د الله بدی شي کم جیفتن باللیل وحمار بالنهار. هغه سړی د الله ډیر بدی شي چې د ورځ شپې ملاسوي او دسي ملاسوي لکه مرداره چې پرته ایلګ ماخستن سمله او د ساره پورې لکه د مردارې پروتي د هیڅ نه خبرېږي، نه د سره تهجد سوچتا، نه د سره د الله د ذکر سوچتا، نه د الله د بندګۍ سوچته، نه د جنت سوچتا، بس یو مردار چې په یو ځای کې پرته خوځيږي نه دقه شان ټوله شپه تیریږي. او د الله نبی فرمایي د سي انسان د الله ډیر بدی شي چې وجیفت او حمار بالنهار، د خره په شان ته ټول ورځ دنیا لا منډه 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 لکه خر باندې پیټه وړا وړا صرف دنیا د پاره جمع کار کوي. بس دا خو چې سوچو کې بیا خاص کر هغه مسلمان بس کې د قیامت و چې د ورځ پیلا مردار نه بلکې د ساره ځانو شي بیا هم د مردار په شان پروتي لګ.
والله دا خبر یاد ساتل غواړي. د سار مون چې ته د سار وخت زمانځه پورې د مردار په شان پروت لکه مانځه ته نه پاتېږي. د الله نبی رسول فرمایلی یو د ماخوستن مون چې څوک د جمع سره نه کوي، یو د سار مون چې څوک د جمع سره نه کوي، د الله نبی وای دا په منافقانو دا جمع ډیره ګرانه ده. او چې بیا لا ته داسې کار کې چې ته نه ماخوستن جمع کې او نه د سار جمع کې او موبایل ته ټول شپه د 12 بجو پورې ناست او سار د مرداري په شان پروت ته سار منځونه کې والله چې قصدن پرې دې کې د مسلمانۍ نوم را نه ویني به دا سوچ ته مکوه چې تبه د سار منځونه کې او تبه د الله نبی فرمایي یو منځم چې چا قصدن پرې خو د فقط کفر دې سره دا سره کافر شول. ته دې خبره ته سوچ وکړه ته خود الله ته چې الله بد شي جنت به څنګه درکې. د الله نبی فرمایي ځنې سړی جیفتون باللیل وحمار بالنهار. اخیری جمله چې د الله نبی خبره کوي هغه دا کوي عالم بامور الدنیا وجاهل بامر الاخره. ځنې انسان د دنیا په کار دسی پویږي دومره ماهر ته به حیران شي چې کداغه د الله د دین ته پوسو کې والله د دین ته پوسو ته وکي د دین نه خبر لګ. دا چې کله د دې زمانه حال ته وګوره بس د ډیرو خلکو سوچ داري چې دا د قران ترجمه یا د قران تفسیر یا د قران معنا دا غني د مولیانو کار دی. والله دا ستاد مسلمانۍ تقاضا ده چې قران باندې بزان پوهه کېلک. د ډیرو خلکو سوچ داري چې دا دین یا حدیث زده کول دا غني د پوهه خلکو دا غټو خلکو کار دی. نه دا خبره غلطه ده. کته د انسان چې د دنیا په کار خپويږي لګ او د دین په کار نه پیږي د الله نبی وي د انسان خود الله بدی شي دا د الله دشمن دی دا د الله دوست نه دی لګ. نن کله ځنې مسلمان نه تاسو کې دسي تاسو وکي چې د ایمان څو ارکان دي والله دا خبره وته نه معلومه لګ. کله ځنې مسلمان نه دسي تاسو کې چې ستاد ایمان په سماتيږي والله د دې خبره پته وته نه لګ. وای ځان ته مسلمان نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل یو دوه کسان ولیدل پلاری رسیتل عائشه ته ویل اے عائشه دا پلانکې او پلانکې زمنګ د دین دعوا کوي خو زمنګ د دین نه لري خبر لګ. تا ته دې خبرې اوسه پورې پته نشته لري صرف د دنیا په کار خپويږي. زمنګ ځنې عوام ورونه ځنې خبره کوي دا خبره ډیره خطرناکه خبره ده. ځنې امیان وای ويره دې مولیانو زمنګ نه ګډ وډ کړي دین. والله کته په دین پیدلې والله تا نه مولا څنګه په دین ګډ وډ کړي. تا د الله کتاب نه دی ویلې تا د الله د نبی سنت نه دی زده کړي. کته هغه زده کړه والله ته به دا خبره د خلینه ونه باسي. ته چرته ټماټرو کوتره د خو ټماټرو په دې چرته سخاره نه وړل چرته د دنیا په یو شکل دې رسي چرته دوکه نشلې او صرف د دین په باب کې ته دوکه کېږي چې یاره مولا زمانه ګډ وډواله کوي. ته دیني زکه مولا دی به خطا کې چې تا ته صحیح دین څنګه به نه معلومي. خو تا دا کار کړی چې الله فرمایي یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. الله فرمایي ځنې خلق د دنیا پر ظاهري حال باندې خپويږي لک. ځنې خلق وهم عن الاخرة غافلون د اخرت نه خبرې د اخرت کسی نه سره دا سوچ هم پزله کړي چې قیامت را روان دی لک. هر څه مې د مخکې نه خبره دا کول ورنو یو سبب د جنت سره حسن الکلام هي خبرې کوا چرته غلطی خبرې ونه کې ګوري جهنم ته بری الله واچي. هي خبرې کوا په دې خو خبر الله سره جنت ته نباز. یو مثال کوم د دې نه لګ آسان لګ. یو انسان دی چې داغه د خلینا زناور ته مثلا د لعنت ټکی وځي زناور ته لګ د خلینه د لعنت کې د خیرو ټکه په پښتو کې ساده د خیرو ټکه لګ. د سي انسان چې د زناور ته چرک تا غوا میخي ته د سي انسان چې د خلینه دا خبره نه ده دا غلطه خبره ده. خو ستاره د خلینه دا غلطه خبره وته دا خبره یاد ساته. ستا نبی وای او زمان نبی وای خزو ته یو ځل د اختر ورځ یاد وړو کې یادلوي اختر بیان چې وکړو بیان کې د الله نبی ته پته ولګیدا چې ما خزو ته خبره ونه رسوله ځکه په هغه وخت کې لو سپیکر نه ولګ
داغه سوچ داو چې د خزو زما خبره وانه ورېدله راغې د خزو ته تقریر وکړو خصوصي خطبه او توکلا په خصوصي خطبه کې او تویلې اے خزو انی رأیتکن اکثر اهل النار اے خزو ما تاسو په اور کې ډېری ولیدلې دا خبره چا کلی د الله نبی د څوګه په بل روایت کې راځي جزلا فقامت امراه جزلا یو خزوا پهلوان خزوا د باډۍ نه غټه خزوا د الله نبی ته ودرېدله او د الله نبی ته مخامخ ویل ولی ما من به ولی ورته ډیر ځو په جهنم کې به خزې ډېرې ولی لګ څه ګنام کړي څه غلطیم کړي چې موږ به جهنم ته ځو لګ د الله نبی ورته وفرمایلی تاسو کې دوه غټ مرزونه پکې دي یو دا دی تکثرن اللعنه دا خزې خیرې ډېرې کوي واس دا خبره واوره حسن الکلام کی خبره کوه خزې مسلمانی خوري کی خبره کوه غلطه مکوه ته چې دا ډېرې خیرې کې ستاو زمان نبی د سیوي دا خزه به جهنم ته ځي دی خزې د دې ذهن کې دا نه راځي چې ګنې دا به زما د جهنم د تلو ذریعه د الله نبی فرمایي ان المؤمنین لا يكونون لعانین ولا بالطعانین مؤمنان خیرې نه کوي ډېرې مؤمنان په چا طعنونه او په چا اعتراضونه نه کوي لګ خو ته مؤمن باندې ذکر خوله دې بې باکه استعمالیږي چې څه دې ویل قرضه او دویمه خبره ښځو ته نبی صلی الله علیه وسلم دا کوي چې تاسو کې یو بل وی نقصان دی چې تاسو وتکفرن العشیره تاسو خاون چې تاسو سره ښه کوي تاسو همیشه د خپل خاون نه شکرې کوئ لږ د هغې سره ښه ژوند نه تېروئ تاسو د یوې ښځې سره که یو سړی ټول عمر ښه وکړي نو یو ځل چې ته داسې خبره ویني رسول الله وایي چې د دې د تبې سره نه برابر د دې ښځې د خولې نه بې باکه خبره وځي وایي ما رأیتو ما چرتم ستانه ښه ورځ نه ده لیدلې ما رأیتو منک خیرا قطو دا خبره چې یوه کومه ښځه کوي کومې ښځې د خولې نه دا خبره خیږي دی ښه خبره ونه کړه ښځې وې ښه خبره دې ونه کړه غلطه خبره دې وکړه څومره غلطه دې خبره وکړه دومره غلطه دې وکړه چې د دې په وجه به جهنم ته ځي د دې خبرې په جنت ته به نه ځي لږ حدیث کې د الله نبی به چې کله د ځنې چا نه ځنې خبره واورېده هغه وخت کې به یې خلکو ته رسې ښودله چې دا خبره ښه نه ده ګورې دا مه کوه لږ عمران ابن حسین وی رضی الله تعالی د الله نبی یو ځل سفر باندې روان دی او یو اوښه ده د یوې ښځې سره د مسلمانانو سامان پې پر یو اوښه د پاسه پروت دی لږ دا اوښه لږه دا ښځې تنګه کړه سم مزل یې نه کاوه لږ د دې ښځې د خولې نه یو ټکی راوخوته ویل الله دې د باندې لعنت وکړي حل ځه الله دې تباه که ځه دا خبره چې د الله نبي واورېدله والله دا خبره زما ستا ذهن کې نه راځي چې دا ګونې خطرناکه خبره ویل داسې اوښه چې د چا د خولې نه ورته دا ټکی ښتی دی چې لعنت دې وي په تا او تباه شي داسې اوښه زموږ سره په سفر نشي تللی ویل سامان ترې راکوز کوي او دا اوښه پرېږده وایي عمران ابن حسین وایي دا اوښه ما لیدله چې داسې روانه وه ګرځېدله چا به پې نه سورلي کوله نه به پې چا سفر کاو نه به پې چا سامان ولې یو ځل د یوې ښځې د خولې نه ورته دا ټکی ښتی و چې په تا دې د الله لعنت وي لږ داسې کور نن ته سوچ وکړه بچو ته لعنت خیرې کول څارو ته خیرې کول په دې کور کې هغه څاروی به څنګه ژوند تېری چې هغې ته داسې ویلی شوي دي چې په دې دی د الله لعنت وي لږ او لعنت دا د عربۍ ټکی دی نور د دې ټکي مقصد دا دی چې څوک داسې وایي چې تباه شي چې څوک داسې وایي چې هلاک شي چې څوک داسې وایي قبیح شي هر یو ټکی چې داسې وایي چې د دې سره په معنا کې وي دا ټول د دې ټکي دغه راځي هرس مې دا خبره کوله سړی راغی نبي صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی د الله نبي جنت ته به زه خامخا څنګه ځمه د الله نبي ورته فرمایلی حسن الکلام ښې خبرې کوه بس دویمه خبره چې په دغه حدیث کې ده هغه دا ده چې د الله نبی فرمایي و اطعام الطعام طعام ورکه خلکو ته لږ جنت ته چې ځي خامخا چې جنت ته ځي چاله طعام ورکه لږ
دا صدقې کول یا خیرات کول قرآن نه داسې ثابته ده صرف منافقان داسې دي چې خلکو ته داسې وایي چې په چا صدقې او په چا خیرات او په چا انفاق مه کوئ لږ. نور مؤمن انسان چې وي مؤمن انسان د هغه به عادت دی د هغه به خوی دی چې هغه به په هر وخت کې خلکو باندې څه خوري لږ د هغه په ذهن کې به دی همیشه دپاره به دا سوچي چې یو مسلمان له صحابي په باره کې راځي سهار به راپاڅېدو کور کې به یې وکتل چې نن به چاله څه ورکومه چې نور څه به پیدا نه شي او پیاز به یې راواخېستو والله که په دې باندې د دې زمانې مسلمان عمل وکړي لږ ویل کور کې نور څه نشته دی مثلا ستا کور کې نور څه نه یو د ګوړې پټۍ راواله او د یو مسلمان لی ورکه ولی جنت ته چې ځې خامخا طعام ورکه څه ورکه چاله لږ. یو حدیث کې راغلی المتجر الرابح دا حدیث راوړی د قیامت ورځ به او د جهنم او د جنت والا صفونه به جوړ وي لږ والله دې موږ په هغه صف کې راولي چې کوم د جنت والا صف وي لږ دې جنت کې دا غټ صف به د جنت والا دی بل طرف ته به د جهنميانو صف ولاړي لږ یو کس به پکې د جهنميانو په صف کې ولاړي لږ نو یو جنتی ته به ووایي پلانکی ته جنت والا یې هغه وایي او ته ګوره جنت ته ځې زه د جهنميانو په صف کې ما یو سوال درته کوم سوال درته دا کومه تا باندې په دنیا کې ما یو ځل وبس کړی وي لږ ما په تا باندې په دنیا کې یو ځل وبس کړی وي یو ځل د هغې په بدل کې الله ته نن سوال وکړه چې الله ما د جنتیانو صف ته راواړئ لږ دا مؤمن به الله ته وایي الله ما باندې په دنیا کې د یو ځل وبس کړی الله به وفرمایي زه دام ځان سره جنت ته بوځه جنت ته چې ځې اطعام الطعام اطعام الطعام چا باندې څه وخوره چاله څه ورکه شوم کېږه مه بخیل کېږه مه لږ هر وخت کې دا طعام دې ته نه وایي که نه چې خامخا ډوډۍ ورکول ډوډۍ دا خبره نه ده په حدیث کې داسې راغلی کله کله یو سړی د کجوره په منځ نیمه کې کجوره په منځ چې نیمه کې او نیمه چاله ورکې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اتقوا النار ولو بشق تمره کجوره په منځ نیمه کا نیمه چاله ورکه نیمه ځان له وخوره په دې هم د جهنم نه بچ کېږي او جنت ته ځې لږ صحیح حدیث دی د بخاري او د مسلم د الله نبی دا خبره په خپله کوي یوه ښځه وه هغه د کوي په غاړه باندې راله او د دې کوي په غاړه باندې سپی دی سپی د دې حدیث مقصد زما دا دی طعام ورکولو کې دا خبره نه ده چې ته دې ګنې مسلمان له ورکې ته دې ګنې خپل رور له نه والله زناور سپی چې هغه باندې ته طعام څه شی وخورې والله دا هم د جنت د تلو ذریعه جوړېږي لږ چې کله یوه ښځه ده او هغه بدکاره ښځه ده په هغه حدیث کې داسې الفاظ دي چې سپی کله ولیدو چې هغه د تندې د لاسې جبر ایستلې ده او تږی شوی دی دا سپی د خپلې پڼې نه موزه بوکه جوړه کړه د خپلې لوپټې نه رسۍ جوړه کړه او د سپي باندې دا اوبه وڅښلې او دا سپي باندې چې دا اوبه وڅښلې الله وله دا عمل قبول کو او بخنه یې ورته وکړه الله چې چاته بخنه وکړي هغه له الله به جنت ورکوي لږ د دې د وجې نه د دې خبرې لږ سوچ وکړه هر وخت کې د الله نبي فرمایي ته دومره وکړه چې یوه کجوره ورکړه یوه کجوره دې ورکړه فإن الله يربيها لصاحبها څوک چې دا یوه کجوره وکړي صدقه کې الله یې دې بنده له زیاتی حتی تکون مثل الجبل دا یوه کجوره دومره ثواب ورکوي لکه د غرومره ثواب دله درکوي طعام ورکول خوراک ورکول د ځینې سلفو به دا طریقه وه هغوی به دا سوچ کاو هر ماخوستن به ځان ته سوچ کاو چې نن ما څه طعام ورکړی دی که نه دی زموږ د ډېرو خلکو سوچ دی چې طعام ورکول ګنې دا دی چې زکات به صرف ورکې د قرآن نه داسې معلومیږي زکات چې ته نه ورکې ته خو د دې لایق چې تا سره اسلامي حاکم جنګ وکړي لږه طعام خبره نه د زکات خبره نه ده یوازې د زکات د الله فرمایي لیس البر ان تولوا وجوهکم یوازې دې ته نیکي مه وایه چې قبلې ته مونځ کومه دا خو به هر څوک کوي دا مونځ د الله نبي الله فرمایي واقام الصلاه والزکات ورکې بیا وایي وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى د دې سره اسی مال ورکه اسی صدقې ورکړه به هر صورت
یو د جنت د تلو دویم سبب سره هغه دار اطعام الطعام، طعام ورکا، خیرات وکا، صدقه وکا، لګی کړي ری دا ضرور ده. یو حدیث کې یو ډیر آسان د جنت د تلو سبب دی، خو کومنګ او تاسو ته سوچ وکړه. نبی صلی الله علیه وسلم یو خبره کوي ډیر آسان دی، زما په علم کې آسان دی. څنګه آسان دی؟ د الله نبی فرمایي من سلم على 20 رجلا من المسلمین، یو سړی دی په شلو مسلمانانو سلام وکیلک، جماعتا او فرادا، شل مسلمانان په یو ځای کې ناسي او د سیوي السلام علیکم. دا مسلمانان چې جماعت کې ناسي، مثلا ته جماعت ته راشي او یو شل یا لس مسلمانان ناسي او ته صرف دومره وې چې السلام علیکم، د الله نبی فرمایي د دې یو سلام په وجبانه د انسان له الله خامخا جنت ورکړي. دا ټکه دا د اسلام دا دی خبره ته معمولی مګورا، د نبی او سنت ته معمولی مګورا، چې بل خبره کې د دې په ځبانه دی خبره ته سوچ وکړه. د دې د وجنه شریعت د سلام په باره کې نو وخت خود لري، نيزه خود لري، صرف یو څلور ځایونه لري چې شریعت یې په دې وخت کې به سلام نه کېلګ. یو سړی غټي ګناه والا دی، یو سړی په ګناه مشتغل دی، وړه ګناه کوي خو وسې کوي، پلاس کې اوسه سیګریټ ته، پلاس خوله کې اوسه نصوار دی، یا بل یو وړه ګناه کوي خو چې وسې کوي بل پیل په ګناه، یا ګیره تازه خرولې او ته یو ته ګوري چې دا په دې ګناه اوس مشتغل دی، په دې ټیم کې په سلام مکه والا. دا د حدیثونو معلومی چا چې غته ګناه کړي هغه لکه سلو درې صحابه او jihad ته رسول الله صلی الله علیه وسلم، کعب ابن مالک، هلال، مراره ابن ربی، دا درې کسان دی به چې کله رسول الله د دې خال راغی ابدی به پر رسول الله سلام وکړو، د الله نبی به ول سلام هم ناخست. عمار ابن اسیر وای ما یو ځل په لاسو زعفران لګولې، دا لاس چې سره کول یا تورول دا د خزو صفت ده، وای ما په لاسو باندې نکریزي یا لاس من زعفران لګولیو، د الله نبی چې ما او ته سلام وکړ، مال جواب د سلام رانه کولګ. ولی ځکه دې اوس په ګناه باندې مشتغله. یو دریم صورت داري چې یو سړی دی هغه پاو د سمات کې ناشته، دا د سلام ټیم نه لرک. د دین علاوه په مونږ کې سلام شته، دا په صحیح حدیثو کې راغی. څوک دې په مانځه ولاړی ته سلام وکړ. صحابه کرامو با بلال وای، صہیب وای، صحابه کرامو پر رسول الله په مانځه کې سلام کاو، صحابه او بوا رسول الله په بد نه ویل چې را تاسو د سکارا، صرف دومره چې طریقې زده کا، اسنه چې په مانځه کې چاته وای چې وعلیکم سلام، دا لاس برسه چوت کې یا به یو غوته چوت کې، دا په حدیثو کې راغلي او دا خبره مخکې نظام بیا کړي. څوک چې ځان ته مؤمن وای چې د الله رسول یو خبره وکي پاغه کې چون چې را مکه ولاګ. خطبه روانه ده، خطبه درس روان دي، تقریر روان دي، د جمعې خطبه را د جمعې په خطبه کې چې چا ته د سی ویلې چې چپشا یا چا ته ویلې چې ته شور مکوا، نبی صلی الله علیه وسلم وی تا د جمعې ثواب ختم کو. او په ځین روایتو کې راځي د جمعې خطبه روانه ده، تقریر روان دي، څو خبرې کوي رسول الله وی د مثال د خره دی لکه چې په دې دوران کې خبرې کوي. خدام یاد وساته چې صحابه کرامو بدسه کا چې خطبه به شروع، عبد الله ابن زبیر خطبه ویلا، سړی راغی ویل السلام علیکم، دته ونه کولی سلام د پاره ټیم نشته، سلام د پاره وخت نشته، ولی پدې کې تعالی پدې سلام باندې الله جنت الفردوس درکې. ځکه دایره تویلی مؤمنانو چې څوک د سلام وکي داغه جواب داغه نه په خسته طریقه باندې ورکي. یو د جنت د تلو سبب داري چې کله انسان په شلو هر ورځ دا یو ټکه او سیاحت ساته. په حدیث کې رسول راغی چې نن د سلام په شلو کو او د الله نبی فرمایي ثم مات من ذلك اليوم، په دغه ورځ مړ شوی دخل الجنه، جنت ته به په دغه ورځ باندې. خو چې الله دې توفیق درکړي. یو حدیث مختصر دی هغه دا ویم چې د الله نبی فرمایي څلورم سبب د نن خطبه هغه دا چې د الله نبی فرمایي من تدرکو له ابنتان، الله دې دونه درکړي، دو جنکې درکړي او دا بلوغ ته ورسېږي، او پلار دې په احسن صحبتهما یا ما صاحبتهما، پلار دې دوه نونو ډیر خیال ساتي لک چې کله الله تعالی دوه نونو درکړي او ته دې نونو ډیر خیال ساتي، خیال دارې زوی به نه غوړه کې په دې باندې چې
چرته به د خلینه دې تر دې باندې نه ښکارږي دکی ته به د دې په پیدایش نه خپکیږي دا خبر یاد ساته هغه د کافرو سوچ باندې کې چې واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه الله فرمایي کافرو کې دا عادت دی چې خبر ولا څوک ورکړي چې لور دې شوی دا ټول ورځ دې خپي د خلکو نه پټيږي من سوء ما بشر به چې دا ما ته چاولي ویل چې لور دې شوی دا خبر یاد ساتل غواړي مسلمان کزان ته وي په لور باندې خپکیږي د لور د ساقطولو سوچ باندې کې لکه ډېرې مسلمات مؤمنات خزي ځان ته وي چې کله ته دا پته ولګي چې زما حمل د لور دی هغه ساقطي والله دا ګناي کبیره ده او کدی ته څوک جایز وي په دې کافر کیږي او دا خبر یاد ساته چې دا دسي ګناه ده لکه تا چې یو مسلمان قتل کړي یا قشان ګناه ده لګ خدا خبرم یاد ساته کله د لور درکړه دونونه درکې کم از کم دونونه او تا خیال ساتو او تا سره ظلم نکاو تا د میراث نه محرومه کوله او تا د وعده د خیال ساتو لکه د خپل زوی چې څنګه خیال ساتي د الله نبی فرمایي دا دوانه نونه به تا جنت ته نه باسي الله دې منګ او تاسو له د جنت د تلو توفیق راکړي هغه کارونه دې الله منګ له توفیق راکړي چې جنت د تلو ذریعہ الله دې منګ د جهنم نه بچ کړي الله دې د مسلمانانو اتفاق او اتحاد نصیب کړي الله دې د مسلمانانو پریشانۍ ختم کړي الله دې د مسلمانانو په کورونو کې خوشاله راولي الله څوک چې د مسلمانانو خیر لټي الله تداغي خیر لټوا څوک چې مسلمانانو ته ضرر سي الله تعالی سزا ورکا الله د ټولو مؤمنانو د ټولو اسلامي ممالکو کې د قران او د حدیث د لاندې امن راوستل کا الله زمنګ د ملک د قران او د حدیث د لاندې امن راوستل کا الله دا قران پر ملک نافذ کا چې امن راشي الله څومره به امنیت چې په اسلامي ممالکو کې دي الله وجه ظاهره د الله هغه وجه راولا د قران او د حدیث قانون په دنیا کې راولا چې امن راشي الله د ټولو مؤمنانو راضي شه ټول مؤمنان جنت والا جوړ کا او د جهنم نه بچ کا واقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين